واکمن او اپوزیسیون ځای او دریځ په افغان ولسواکۍ کې این جرګه آزاد است. سلام بر همه تان که حاضرید و یا ناظر. در افغانستان مخالفین مسلح از بیرون و اپوزیسیون سیاسی از درون با نظام در جدالند. راهها جدا اما انگیزه یکی است: مشروعیت. خود در اپوزیسیون دنده ده تکول کرغول. همین را در جرگه امروز به بحث میگیریم با این مهمانان: همایون جریر د ولسمشر سلاکار او د جهادي ګوندونو د مشرتابه شورا غړی، ستانګل شیرزاد رهبر حزب افغان ملت و از رهبران جبهه نوین مخالف حکومت، همیرا ثاقب د افغانستان د میرمنو د خبري ټولنې مشره، ډاکټر کبیر رنجبر حقوقدان و رئیس پیشین اکادمی علوم افغانستان، او زه هم ستاسو کوربه داود جنبش. تشکر. یو ځل بیا یادونه کوم چې خبرونه ستاسو له پوښتنو جوړیږي. سوال اول را احمدالله از ولایت تخار مطرح میکنند، در قطار دوم تشریف دارند. بفرمایید. سوال ما از مهمانان گرامی است که چرا دولت در مدت چندین سال گذشته اساس یک اپوزیسیون ملی را نگذاشت تا مردم افغانستان امروز شاهد یک اپوزیسیون ملی و قدرتمند و به نفع مردم افغانستان می بودند؟ تشکر. تشکر. خانم ثاقب، شما اول اگر بفرمایید چرا سوالی که مطرح شد چرا اساس یک اپوزیسیون اگر درست است گذاشته نشد و همچنان چی نیازی هست با یک اپوزیسیون سالم در یک جامعه؟ عرض ادب و سلام خدمت کسانی که در جرگه حضور دارند، بینندگان رادیو تلویزیون ملی افغانستان و همچنان شنوندگان رادیو بی بی سی. بحث اپوزیسیون، بحث در نظام های دموکراتیک یکی از بحث های عمده و اساسی هست، اما گنجانیدن از این بحث که دولت بیای اپوزیسیون بسازه، من فکر میکنم که خیلی به مفاد مردم افغانستان به مفاد جامعه نخواهد بود، به خاطر از اینکه یکی از نقص هایی هم که در توافقنامه وحدت ملی حکومت وحدت ملی هستی است که رئیس اپوزیسیون را باید دولت انتخاب بکنه، که خودش جزو نقص هایی هست که یک جامعه با او روبرو میشه. به چند دلیل؟ به این دلیل که صدای مردم شنیده نمیشه. اپوزیسیون در مقابل دولت بیرون کردن خلاها و مشکلاتی است که دولت با او مواجه هست و به دست گرفتن قدرت سیاسی بر اساس منافع تعریف شده مردم هست. در کشورهای دیگه احزاب بسیار قوی هستند، احزاب بسیار در این رابطه کار کردن، طرح دارن، استراتژی دارن، پلان دارن، مکانیزم های مشخص دارن و بعضی آفت‌هایی از در افغانستان که متاسفانه ما نتونستیم یک اپوزیسیون بسیار قوی در مقابل دولت ما تشکیل بدیم. دولت به نظر ما نباید این توقع را داشته باشیم که دولت اپوزیسیون را بسازه، بخاطر که اپوزیسیون توسط دولت ساخته نمیشه. تشکر. دکتر رنجبر، پوښتنه د حکومت ولې په باره کې وایي چې ولې تر اوسه اپوزیسیون جوړ نه کړ؟ هماغسې اشاره وشوه کېدای شي دا تېروتنه له هغه ځای نه راغلې وي چې په دغه د ملي وحدت حکومت په تړون کې دغسې یو شی ځای شوی و. که له دې نه تېر شو، د اپوزیسیون رښتینی نقش څه دی؟ ولې باید اپوزیسیون وي په یوه ټولنه کې، په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې او نظام کې؟ ډېره مننه، خپل احترامات وړاندې کوم، سلامونه. اصلا موږ باید د اپوزیسیون په معنا پوه شو. که موږ تعریف کړو اپوزیسیون، نو دغه ټولې ستونزې حل کیږي. اپوزیسیون یو لاتیني اصطلاح ده، اپوزش په لاتین کې ده. له هغې لپاره ده چې دغه اصطلاح په ټولو ژبو د یونسکو کې عین شکل باندې دا کارول کیږي. مثلا انګلیسي کې اپوزیشن ورته وایي، فرانسوي کې اپوزیسیون ورته وایي، په روسي کې اپوزیسیا ورته وایي. نو حتی موږ په پښتو فارسي کې هم دته بله کلمه نه لرو غیر اپوزیسیون، هماغه کاروو او دا ښه کار کوو. ښه کار کوو چې دته یو بله هغه په خپله ژبه کې یو بله اصطلاح نه جوړوو. نو اپوزیسیون چی دی؟ اپوزیسیون همدغه دی. اپوزش معنا چی دی؟ لاتینی اصطلاح معنای تقابل ده، مقابله ده، مخالفت ده، مقاومت ده.
دغه معنا علمی معنا دی غدی دی اپوزیسیون دی. مگر سیاسی اپوزیسیون یا سیاسی مخالفین بدیل له که رقیب یا سیال. او سیاسی دغه په سیاسی مفهوم باندې چې د اپوزیسیون استعمالیږي هغه هغه ډلې ته وایي یا هغه حزب ته وایي چې هغه خپل نظریات یا خپل افکار یا سیاست په مخالفت د حاکم سیاست کې مطرح کوي. هر وخت چې مخالفت د حاکم سیاست کې یو حزب یا یو ډلې خپل نظریات مطرح کړي هغه اپوزیسیون ده. نو که داسې وي نو حکومت دنده نه لري چې اپوزیسیون ځان ته جوړ کړي، یعنې ځان ته مخالف ولې وټوکوي. او له همدې لپاره ما همدا اصطلاح هغه تعریف کړله چې دلته نو دا ډلې دي، نورې ډلې دي چې له حاکم سیاست سره مخالفت لري، هغوی خپل منځ کې راټولیږي او خپل منځ کې یو تشکل جوړوي او په معاصر مفهوم باندې حزب جوړوي. هغه له خاطره حکومت نسی کولی او دا شونې نه ده چې حکومت خپل هم حکومتي هم واکداری واکمنی او هم خپل ځان ته مخالف جوړ کړي. دا خو مفهوم نه لري. تشکر. نوبت شماست. بگوین فکر میکنین نقش حکومت میتونه در ایجاد اپوزیسیون یا اپوزیشن داشته باشه؟ خانم در قطار آخر. فریباستم از ولایت جوزجان. اگر حکومت نخواهد اپوزیسیون تشکیل شود، چون اپوزیسیون هم کوشش نکنه که بالای حکومت از بین ببره. از بین بردن حکومت باعث از بین رفتن مشکلات نیست، باعث ازدیاد مشکلات بالای جامعه افغانستان است. اپوزیسیون باید به خاطر اصلاحات کوشش کنه، اپوزیسیون تشکیل شود که کاملا شفاف باشه، کاملا پاک باشه، اشخاص وطن دوست دو انتخاب شود، اشخاص باشه که واقعا از درد مردم افغانستان آگاه باشن، خود به جای مردم فقیر افغانستان اختیار قرار بدن، بعدا یک مشکلات بالایش. تشکر. ځوان ستاسو نه په مخ کې قطار کې زما پوښتنه دا ده چې څنګه اپوزیسیون د افغانانو ته څه ګټه رسول ده او څه ګټه به ورسوي؟ حال دا چې اپوزیسیون جوړیږي، د اپوزیسیون او د طالب څه فرق؟ د اپوزیسیون دولت سره په خلاف کې درېږي. د اپوزیسیون معنا دا ده چې دولت هغه کړنې چې هغه د خلکو لپاره ګټورې نه وي د هغو په تاوان باندې وي، د هغو کړنې اصلاح کړي. یعنې د کلمې سره یو ډول مشکل شته دی. کله چې اپوزیسیون وایي فورا ذهن کې یو د تقابل او مخالفت یو تاسو په لومړي قطار کې. ما با نظریات خانم ثاقب و خانم رنجبر تا حدود موافق نیستم. آقای رنجبر بله، چون در کشوری که در اوج تمام اساسات و تمام مسائل از ریشه و بنیاد این چیزی نبوده و به خاطر اپوزیسیون لازم بود یک بستر ساخته میشد برای رشد احزاب. حتی در قانون انتخابات باید به خاطر احزاب در امو زمانش زمینه سازی میشد، اما در اون وقت حکومت سابقی کار نکرد و یعنی میگن که دولتی کار نکرد. دولت باید زمینه سازی میکرد، بستر سازی میکرد، نه که خود اپوزیسیون بسازه، انتخاب کنه اپوزیسیون خود، اما بستر سازی را اقل میکرد. شما ببینید در حالتی که حکومت آمد در اینجا نه احزاب فراگیر وجود داشت به اون شکل، احزاب اکثرا جنبه قومی، ملیتی و منطقه‌ای را داشت. دولت برای کار اقدام نکرد، همکاری نکرد و بستر نساخت برای دولت. تشکر. جریر صاحب نوبت شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم به همه حاضرین مجلس. این درست است که دولت باید شرایط مناسب و بستر مناسب را برای وجود اپوزیسیون و صدای مخالف آماده بسازه. این نظام یک نظام دموکراتیک است. برادرها و خواهرها باور داشته باشین دموکراسی زمانی میتونه متحقق شود که صدای مخالف با رسایی شنیده شود. ما به این موافق هستم. برادرم هم گفت که دولت باید بستر لازمه برای حضور اپوزیسیون آماده بسازه. اپوزیسیون همینطوری که خواهر ما و برادر ما گفتن، بله در اون نظامایی که دموکراسی وجود داره وجود اپوزیسیون لازمی است. عمدتاً اپوزیسیون به کسایی گفته میشه یا به تیمی گفته میشه که تیم دوم در انتخابات بوده یا در مجلس توانسته بعد از تیم حاکم کرسی‌های بیشتری را به دست بیاره. اما امکان از این داره که غیر از تیم دوم قوت دیگه هم که نظام میپذیره اپوزیسیون باشه. برادرها یادتان باشه، خواهرای محترم، اپوزیسیون به یک قوت سیاسی میگن که
میتونه بدیل حاکمیت باشه، ولی هدف اصلیش ایست که تمامی برنامه‌هایی که حاکمیت داره او رو به چالش میکشه و برای اصلاحی از او برنامه بیشتری ارائه میکنه. سوالی که خواهر ما کرد که اپوزیسیون یا برادر ما که فرق اپوزیسیون با طالبان و مخالفین چیست؟ اپوزیسیون هیچ وقت برنامه براندازی نظام را نداره. اپوزیسیون کشتی جدایی از کشتی حاکمیت نداره. اپوزیسیون در عین کشتی با حاکمیت نشسته، منتها یقینا در نوع سکانداری کشتی حرف داره و ملاحظه داره. فلذا میخواهیم واضح بسازیم که اپوزیسیون به قوتی میگن که جزو نظام است. ولی با این مشخصات که شما گفتین اپوزیسیون در کشور وجود داره فعلا یعنی عرض میکنیم با این مشخصات بله میتونه وجود داشته باشه. میتونه یک سوال است ولی وجود داره یا خیر؟ ما عرض میکنیم میتونیم هر صدای مخالف هم اپوزیسیون بگوییم، ولی به صورت کلی اپوزیسیون باید قوت ملی داشته باشه که بتانه بدیل حاکمیت تلقی شود. من شخصا به این نظر هستم که در شرایط فعلی گروه هایی که وجود داره از نظر قوت ملی نمیتوان اونا را اپوزیسیون گفت، اما اونا میتوانند به عنوان کسانی که مخالف وضع فعلی یا مخالف اجراعات حاکمیت هستند یقینا تلقی شوند و باید وجود داشته. تشکر. عبدالبصیر له پکتیا ولایت نه دریم قطار کې د بل پښتنه وړاندې کی. څنګه چې معلومه ده په نور نړۍ کې اپوزیسیون وجود لري او د دولت مخالف سیاسي ګوندونه هم شته، هلته شتون لري. نو دوی کچېرې مخالفت کوي د دولت سره، د دولت په ناسمو کړنو باندې دوی انتقاد کوي، کوشش کوي چې د دولت ضعف نقطه پیدا کړي او هغه د اصلاح په خاطر، د مملکت د اصلاح په خاطر دوی اپوزیسیون هغه انتقادات په دولت باندې کوي. اما برعکس په افغانستان کې کچېرې اپوزیسیون هم ایجاد شي یا مثال څوک وغواړي چې مخالفت وکړي د دولت سره یا مخالف جهت اختیار کړي، نو دوی غواړي چې په غیر مشروع و غیر قانوني لارو ځان قدرت ته ورسوي، نه غواړي چې د دولت کارونه یا د دولت کړنې د بهبود په خاطر دوی اصلاحي پروګرامونه ولري. نو څنګه وکړای شو چې مثال موږ د عامه ذهنیت یا د خلکو عامه پوهاوی دې ته برابر کړو تر څو په دې پوه شي چې نه باید د دولت په کړنو باندې موږ هغه وکړو، اصلاح متمرکز کړو خپل فکرونه، خپل نظریات، و نه دي نه مشروع یعنی لاندې دا چې په نوره نړۍ کې اپوزیسیون یا مخالف ګوندونه یا ډلې سازول کوي، افغانستان کې ستاسو له نظره دغسې نه دي، یعنی ورانول کوي. شیرزاد صاحب د یوې جبهې دغسې غړی دی او د یوه ګوند مشر دی، دوی به ځواب درکړي. تاسو ټول ته خپل احترامات تقدیموم. داسې دی چې زما په عقیده باندې اپوزیسیون باید د حکومت نه زیات قانون ته وفادار وي. که د حکومت نه زیات قانون ته وفادار نه وي او په قانون عقیده ونه لري نو اصلا انتقاد به حق نه لري. دا خبره غلطه ده چې اپوزیسیون غواړي د غیر قانوني لارو نه ځان قدرت ته ورسوي. نه، اپوزیسیون په کوشش کوي چې خپله عام حکومت قانون ته جوړ کړي. مګر په انتخاباتو کې هم تیرو کې ولیدل چې مثلا ګواښونه کېدل چې که داسې ونه شو مثلا موږ داسې کوو، که داسې ونه شول داسې کوو، او کېدای شي دغه شاید سناریوګانې بیا تکرار شي. ویره د خلکو سره شته دی چې اپوزیسیون د دې په ځای چې په قانوني لارو ځان قدرت ته ورسوي کېدای شي غیر قانوني لارو. دا سره من ګور دا زموږ د ټولنې عقلمندګي ده. اپوزیسیون کې ناست دي او ګواښ کوي. اپوزیسیون اول د سلا ګواښ نه لري، دا حق نه لري چې غر ته خېږم دا کوم اساس اپوزیسیون دا حق لري چې خپل قانون لاس کې نیولی چې وروره دا حکومت په دې مجبور کړي چې تا په دغه ځای کې د قانون خلاف ورزي کړې ده. دا نه منم. او اپوزیسیون په خپله د حکومت تقویه کوونکی دی. هغه څه ته چې حکومت نه متوجه کېږي اپوزیسیون متوجه کوي وروره چې دا کار غلط دی. په ملي ګټو کې رقابت کول، اختلاف کول دا خیانت دی. دغه زه فرض کړه نن په اپوزیسیون کې ناست یم، دغه حکومت سره نه منم، خو که د ملي ګټو خبرې زه یې عسکر یم. دغه اوس درته وایم چې د ملي ګټو د دفاع خبرې، د افغانستان د ثبات خبرې، د سولې د راتګ خبرې او د هېواد د دفاع او د استقلال خبرې زه یې عسکر یم. هر حکومت چې ما سره کوي زه یې منم. او البته په هغه ځای کې چې انتقاد ورباندې کوو، مثلا هغه هلته انتقاد لرو چې وروره فساد د منځه نه دی لاړ. سولې مسله کې دغه د سولې په مسله کې اول دغه د ولسمشر ځینې جدي اقدامات واخیسته، موږ یې غونډه وکړه، ملاتړ یې وکړې، د غربي دنیا سره روابط ښه کړل، موږ یې ملاتړ وکړې، عربي دنیا سره روابط ښه کړل، موږ یې ملاتړ وکړې، د جدي اقدامات یې وکړل. خو هغه پالیسي داسې جوړه کړله چې هغه پالیسۍ کې بعضې نواقص و، درست مدیریت نه شول،
نتیجه ورنکړله هغه مې انتقاد کړی چې دغه بخش د انتقاد ور دی او دغه بخش تایید ور دی یعنی اپوزیسیون باید د خپل وطن د ګټو په بنیاد باندې که څوک د قدرت په بنیاد دا کار کوي دا غلطه خبره. تشکر. با شما نوبت میکنیم در قطار دست راست من. قدرت الله بیریام آقای رنجبر صاحب و تشریحات خوب دادن. آقای رنجبر صاحب اپوزیسیون از اصطلاح تشریح کرد و گفت چه خوب است که در افغانستان هم اپوزیسیون بگه. در شرایط فعلی باید اپوزیسیون نگوید، قدرت طلبی بگوین. به خاطر چی قدرت طلبی بگوین؟ اپوزیسیونی که فعلا تشکیل شده چه رقم تشکیل شده؟ از احزاب مختلف هستند، در پالی آقای اشرف غنی یا آقای عبدالله قرار داشتن، چوکی و قدرت برشان نرسیدن، بازی‌ها رفتن، خصوصا در خواستن که وزارت مالیه از ما باشه برش داده نشد، رفتن وزارت مالیه را نداده، با ما گفت ما اپوزیسیون میسازیم. پس این اپوزیسیون یک کلمه فراشوتی مثل اصلاحات اداری، برنامه بازار آزاد، یک فراشوتی یک کلمه در افغانستان شده، هیچ معنایی نداره در افغانستان بجز قدرت طلبی، غم خود خوردن. تشکر. اگر اشاره شما با آقای احدی به عنوان رهبر یکی از جبهات است، آقای شیرزاد اگر خواستن پاسخ میتن دی خواهی و دو لاسونه جک شوی و مشره تاسې په لومړي کتار کې. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ګل د لوګر ولایت څخه. زه د دې محترم ورور خبره تاییدوم. په اوسني شرایطو په دغه حالت کې چې افغانستان د ګڼو ستونزو سره مخامخ د اپوزیسیون جوړول د نظام د پایو د ټینګښت لپاره نه بلکې د هغوی د کمزورتیا لپاره د خپل نفوذ او قدرت ته رسېدو په خاطر باندې جوړیږي، نه د ملت په خیر باندې. یعنی اړتیا شته که نه؟ اوس په دغه شرایط کې اړتیا نه وینم. ما یو حاکم باید وي او خلاص. بله بالکل. تاسې خپل نظر وایي ای جوانه بگیرین. آیا په افغانستان کې چې یو کوچنکی مملکت دی او امریکا تقریبا 250 ایالات دی، امریکا کې دوه ګوندونه یا حزبونه موجود دي چې جمهوری خواه او ډیموکرات دي، او په افغانستان کې تقریبا یو کال مخکې 112 ګوندونه ثبت وه. دا د ګوندونو ډیروالی په افغانستان کې د افغانستان د جوړښت او د بقا لپاره ګټې او که به تاوان. خانم ثاقب نوبت شماست، بفرمایید. البته دوستای ما بحث قدرت طلبی را مطرح کردن در مورد اپوزیسیون. اپوزیسیون یکی از شاخصهای مشخصش قدرت طلبی هست. یعنی وقتی که شما نخواهید که قدرت حاکم را به چالش بکشید و بعد نخواهید که قدرت خود را جایگزین از او بکنید، شما اپوزیسیون نیستید. اپوزیسیون معنایش تغییر قدرت حاکمه هست. اما فرق است بین اپوزیسیون قانونی و اپوزیسیون غیر قانونی. اپوزیسیون قانونی بر قانون اساسی متحد است و یکی از کارهایش نظارت بر حکومت هست. اما اپوزیسیون غیر قانونی مثل که ما امیال بحث طالبان را داریم، این در جهان سوم است و گروه های مسلحی که برخلاف حاکم قدرتی که در حاکمیت هست بر علیه از این می‌جنگند، این میشه اپوزیسیون غیر قانونی که متاسفانه در افغانستان همچنان که دوستا بحث کردن تنها یک بحث مطرح است، بحث قدرت طلبی. احزاب ما هنوز متاسفانه استراتژی مشخص، اهداف مشخص ملی ندارن، فرا قومی، فرا زبانی، این بحث ها را ندارن و فقط گرد هماوری یا گرد هم جمع شدن یک تعدادی که یک حزب را ساختن بر مبنای قومیت بوده یا بر مبنای ملیت بوده و یا بر مبنای زبان بوده که خودش با توجه به دو مسئله که مطرح شد، یکی که تعدد احزاب و گروه ها سبب پراگندگی شده، چگونه میشه به این مسئله رسیدگی صورت بگیره؟ و رئیس سفید ما در قطار اول گفتن که نیازی نیست در شرایط فعلی اصلا یک حاکم باید باشه تا اداره درست به میاد میاد. نظرتان؟ من یک مقدار رد میکنم صحبت بزرگوار را به این دلیل که اگر قرار باشه که قدرت حاکم بحث را پیش ببره و خودش حاکم باشه، اما بحث دیکتاتوری و استبدادی به میان میاد. بحث یکی از شاخصهای دموکراسی است که بستر اجتماعی را مساعد بسازه برای به وجود آوردن احزاب موفق. ما چرا احزاب ما بسیار ضعیف هستند؟ به خاطر از اینکه یک گفتگوی سازنده بین احزاب موجود نبوده، یک نشستی نبوده و به خاطر از اینکه اینا بخواین همو بحث ها و همو نقاط مخالف نظر همدیگر اینا بشینن صحبت بکنن و یک دو حزب کلان قوی بسازن. گفتگوهای سازنده موجود نبوده متاسفانه. حتی جامعه بین الملل در این مورد اصلا توجه نکرده. یکی از بحثایی که خیلی
کم مورد توجه جامعه بین الملل بوده بحث اپوزیسیون بوده. شما مشاهده میکنین جان کری وقتی که میایه اینجا بحث میکنه که حکومت وحدت ملی برخلاف توافقنامه که صحبت شده 5 سال دوام داره، این خودش نشان میده که ما متاسفانه در اسنادی که میسازیم روی خیلی از مسائل سطحی برخورد میکنیم و هیچ گفتگوی سازنده روی اسناد. یک مسئله خوب اشاره کردین. لیلما از ولایت فاریاب در قطار 4 هستن. سوال دارن، سوال از اینا رو میگیریم، بحث ادامه میدیم. لیلما، وقتی که ما میگیم اپوزیسیون یعنی مشروعیتش از کجا میگیرد؟ تشکر. شما با خانم ثاقب به یک موضوع مشروعیت به نحوی اشاره کردین. دکتر رنجبر که تاسو وای د حکومت مشروعیت مثلا د رایونه کې د شیراشي سړی وي د اپوزیسیون مشروعیت د کوم ځای نه راځي. په مجموع کې د مشروعیت مسله ډیره مهمه په دې ده چې خلک باور ونه کړي چې دا نظام یا دا مشر یا دا ډله مشروع ده، هغه ته رای هم نه ورکوي، باور هم پرې نه کوي، کیدای شي ګډوډي رامنځته شي. ببینید ما باید فهم خود از اپوزیسیون کامل بسازیم، این مشکل حل میشه. اصلا اپوزیسیون به مفهوم عامیانه‌اش به کار میره، به مفهوم ولگردش به کار میره. اپوزیسیون یک واژه سیاسی است، یک واژه سیاسی فلسفی است که او امروز در جهان مدرن یک نظام دموکراتیک نمیتونه بدون اپوزیسیون باشه. اگر با موجودی که اپوزیسیون نبود او مبدل به یک نظام دیکتاتوری و استبدادی میشه. خانم ثاقب کاملا درست فرمودن و او وقت آثار از حقوق مردم و آثار از آزادی ها باقی نخواهد ماند. من بسیار افهم میخوام امروز همین حالت ما داریم. امروز اپوزیسیون وجود نداره در کشور ما. اپوزیسیون به مفهوم مدرنش وجود نداره. هر مخالف اپوزیسیون نیست، هر گروهی مخالف اپوزیسیون نیست. اینا بگذاره که بگوین و اینا اشتهار کنن که ما اپوزیسیون هستیم. اپوزیسیون از گروه های موقت وجود آمده نمیتونه. اپوزیسیون به مفهوم مدرنش فقط یک نظام دارای احزاب سیاسی مطرح بل خو بخیر غواړم رنجبر صاحب د نظام د مشروعیت په موضوع باندې هم پوښتنې راپورته شوې دي. مثلا د یوې مخالف جبهه حراست او ثبات او مشر یونس قانونی ویلي چې به دلیل دایر نشدن لویه جرګه مشروعیت نظام به شدت زیر سوال می رود. او یو د پخوانیو والیانو ټولنه د هغوی وایي چې د ملي وحدت دوو مشرانو دا تړون چې شوی دی دا په اساسي قانون کې ځای نه لري، له هغه اصولو وتلی دی، ګواکې د منلو وړ نه دی. یعنې دغه ډول پوښتنې د نظام په اړه هم راپورته شوې. دا بیخي سمه ده. واقعا د نظام په هکله همدغه ډلې چې ځان ته اپوزیسیون وایي دغه موضوعات مطرح کوي، مګر موږ اساسي قانون لرو. وګورئ دلته کیرې راغی اعلان یې وکړ چې دلته دغه حکومت موده 15 کاله ده. ډېر خوابدي شول ټول، زه هم خوابدی شولم چې ولې یو خارجي شخص دا کار وکړ. په داسې حال کې دا اساسي قانون زموږ هغه سند دی چې هغه ټول موضوعات روښانه کړي دي. یو رئیس جمهور چې انتخابیږي 15 کال لپاره انتخابیږي، هغه نشي کېدلی چې زه احمد محمود ډلې سره راټول شي شوراګانې جوړې کړي، هلته بیا چیغې ووهي چې ته ولې دا کار نه کوې دا کار کوې. هغه تفاهمنامه غیر قانوني وه چې دغه شی پکې راغلی دی. ګواکې د جان کیري د خبرو نه وروسته تعبیر دا و چې دغه توافقنامه چې ستاسې له نظره غیر قانوني ده 15 کاله باید دوام وکړي. هماغه توافقنامه د ما په اند دو فیزیکی شخص رو امضا کړی چې هیڅ نوع مشروعیت دوی خپله نه درلوده. دوی نشي کولی چې نظام ته تغییر ورکړي. خدای دې کې 2000 شخص لاړ شي هلته د عبدالله یا د اشرف غني په نامه یو شی امضا کړي. دوی فیزیکی شخصیتونه وو، حتی دوی جمهور رئیس نه اوسوي، رئیس اجرایه نه وای. داسې فکر وکړو چې دوی جمهور رئیس هم و، رئیس اجرایه هم و. دوی دغه صلاحیت نه درلوده چې نظام ته تغییر ورکړي، اساسي قانون ته تغییر ورکړي. هغه د لویې جرګې کار ده. لغل خاطر د ما د یو حقوقي شاګرد په حیث ما ته هغه تفاهمنامه مطلقا غیر مشروع یو تفاهمنامه ده، هر چا چې امضا کړي، مګر مدت د کار د رئیس جمهور لکه څنګه چې انتخاب شوی 15 کاله ده په اساسي قانون کې. تشکر. جریر صاحب موضوع مشروعیت مطرح شد، بفرمایید. لطف کردین. ما صحبت های جناب دکتر صاحب تا حدودی تایید میکنم. در بخشی از مسائل شاید نظر خود داشته باشم. ببینید اگه بحث مشروعیت این نظام باشه، ما در اینجا انتخابات شد، همونطوری که دکتر صاحب گفت، برای یک دور جدید ریاست جمهوری انتخابات شد. طبق قانون اساسی
دور جدید ریاست جمهوری برای 5 سال است. 8 میلیون مردم افغانستان رای دادن، شهامت کردن، حماسه آفریدن. خب اینمی 8 میلیون به کی رای دادن؟ به می 2 نفر رای دادن. این 2 نفر صلاحیت خوده و مشروعیت خوده برای اینمی قرارداد از 8 میلیون رای گرفتن، وگرنه 2 تا کاندید دیگه میشستن قرارداد میکردن و نظام میساختن. نه، من نظر میست و شاید هم دکتر صاحب با ما هم نظر باشه که منبع مشروعیت اینمی نظام 8 میلیون رای است که مردم افغانستان به صندوق‌های ریختن. مگر جلیل صاحب ببخشید در صحبت‌های نماینده‌های هر دو طرف مخصوصا از یک طرف همیشه پافشاری بر این است که این حکومت نتیجه یک توافق است و آرای مردم و انتخابات در این نقش ندارد. ببینید من عرض میکنم بله یقینا نوع حاکمیت و اداره مشترک حاکمیت یک توافق شده، یعنی 2 بزرگوار توافق کردن که در این حاکمیت افغانستان یا اداره سیاسی افغانستان به صورت مشترک اداره میکنن. این حق دارن. رئیس جمهور میتونه، کسی که برنده انتخابات شده میتونه یک بخشی از صلاحیت خود به کسی تفویض کنه طبق قانون اساسی. یکی از بزرگان گفته بود که ما در صورتی که دولت نتونه لوجرگی قانون اساسی رو به وقتش بخواه، ما نماینده های مردم رو طلب میکنیم و تصمیم میگیریم. و من سوال بود که برادر صلاحیت از کجا آورده که آیا میتونه چند شخصیت سیاسی بزرگوار مردم افغانستان رو طلب بکنن و راجع به سرنوشت آینده کشور تصمیم بگیره؟ به هر صورت اپوزیسیون باید مطابق قانون نظرش باشه، در چوکات قانون باشه. برادرها گفتن خیلی خوب است، اما دید من است به عنوان یک فرد افغان که این نظام مشروعیت خود این نظامی 8 میلیون رای میگیره، منتها یقینا تعهداتی صورت گرفته که باید عمل شود. مشکل اساسی در تأخیر تعهدات است. تشکر. شیرزاد صاحب مهربانی کنید. ببخشید شما صحبت کردین بعد دیگران رو نه جواب زویم فقط مثلا صبر اول خو دې ورور یو پوښتنه وکړه کله چې خپل ته چوکۍ نه دی ورکړل شوی. زما پاک دا یو غلطه خبره ده. د انتخاباتو د کمپاین په وخت کې دواړه ډلې ضرورت لري تعهدات کوي. تعهدات چې په هر وخت وي تعهد دی، هغه ته باید خلک احترام وکړي. دا چې یو طرف احترام نه کوي او دا بل طرف نه بیا دا بس باید موږ محکوم کړو چې ته نور سیاست هم مه کوه. که صرف د چوکۍ خبره وای نو دا کابینه چلان شو موږ پکې نه وو، خو موږ ورته 2 کاله صبر وکړي. که دوی د ملت ته کار کړی وی امکان دا پسون کې موږ زر ورم چغې ویلې دا خلک نه وی راټول شوی. تاسو به خبر وي دغه مشرقي ته چې حدیث صاحب او دغه د جابر رهبري لاړله د دغه مشرقي خلک دلته ناست دي 80% مشران راغلل په 4-5 ورځو کې اخوند باطل ورسره اعلان کړي. معنا دا چې د حکومت اصلا په خپلو کارو کې ناکامه ده. دا اوس زموږ ګناه نه ده چې حکومت ناکامي که ما ورسره تعهد کړی نو زه به تر اخره ورسره وفادار پاتې کېږم. که د حکومت کې اوسېږو بیا به ورنه وځو. نو دا منطقي خبره نه ده. د مشروعیت په موضوع کې ستاسو نظر څه دی؟ تاسو ځکه ستاسو د جبهې نه دواړو کې ځکه داسې نظر دی په دغه 2 مخالفو خواو کې د غټې جبهې چې جوړې شوې دي چې وایي که مثلا د دغه نیټې نه وروسته یا د جانکیري د راتګ نه وروسته مثلا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. ستاسو خپل شخصي نظر هم همدا دی او که دلیل یې ووایاست؟ دغه اصلا د نن نه د اولې ورځې نه مخکې چې دا تاسې ورته اشاره وکړله په هماغه وخت کې موږ د خپل ډاکټر صاحب اشرف غني په طرفداري په کمیسیون کې وو چې په دې کار کولو دوی خپله د مشروعیت تر سوال لاندې راوستی. ډاکټر صاحب عبدالله په هېڅ قیمت د ما خبرې باوري دې ته حاضر نه و چې د انتخاباتو نتیجه دې اعلان شي. وایي چې د حکومت د انتخاباتو د نتیجې په اساس منځ ته نه دی راغلی، دا د تفاهم په اساس منځ ته راغلی دی. د هماغه د مخالفت په اساس 1.5 کال وروسته یا تقریبا 2 کال وروسته د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي. کمیسیون دا جرأت ونه کړي چې نتیجه اعلان کړي. دوی خپله دا شی تر هغه لاندې راوستو تر مشروعیت تر سوال لاندې. صحیح ده که په انتخاباتو نتیجې په اساسي ټیک ده چې انتخاباتو په اساسي قانون کې 15 کاله حکومت حق لري، خو دوی خو د انتخابات لغوه کړل. دوی خو قانون لغوه کړي او دغه د 2 کالو لپاره دا پرېکړه وکړه تفاهم یې وکړي چې 2 کاله بعد به لویه جرګه راځي او د جرګې پوست پاک له به یعنې اوس هم په دې ټینګ یاست که لویه جرګه رانه له نظام مشروع نه دی؟ طبیعي خبره ده. دوی دا تفاهمات له منځه ځي
دغه نظام مشروعیت نه لري ځکه د انتخابات په اساس باندې نه دی راغلی باید یوه لاره ورته ولټول شي چې د حکومت مشروعیت اعاده شي. تشکر. د آزاده جرګه د دوام لري. آزاده جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خپرونه ده. پر رادیو راځي، پر تلویزیون او پر آنلاین. اگر میخواین میمان ما در برنامه‌های بعدی باشین به شماره 0704 60 60 60 زنگ بزنین و یا در شبکه‌های اجتماعی در اوپن جرگه میتونین صفحات فیسبوک، توییتر و اینستاگرام ما را پیدا کنین. اگر خواستین لایک کنین و از اون طریق هم میتونین اسمایتان و نامایتان به ما بفرستین. خبرونه د حشمت الله ژمن په پښتنه غزو له کونړ ولایت نه په لومړي کتار کې د مهرباني وکړي. تاسو وګورئ په یو ولسواکه ټولنه کې د دولت د سمون د پاره اپوزیسیون خورا مهم رول لري، خو په اوس وخت کې یا موږ اپوزیسیون نه لرو یا کوي بلا ډیر دي. ولسمشر خپل د اجرایي رئیس په مقابل کې، د ولسمشر معاونین خپل د ولسمشر په مقابل کې، د اجرایي ریاست معاونین خپل د اجرایي رئیس په مقابل کې، د دولت پخوانی وزیران او والیان خپل د دولت په مقابل کې، بیا ملت د دې ټولو په مقابل کې. نو دغه پوزیسیون آیا د تاسې ښاغلي که داسې موږ ته روښانه کوي د سمخ طرف ته روان دي که د ورانخ طرف ته، نو موږ ته خپل هم دغه پوښتنه راولاړېږي چې دغه اپوزیسیون یا په افغانستان کې اپوزیسیون شته که نشته؟ آیا دغه اپوزیسیونونه وسله پوزیسیونه دي که د دولت د چارو د سمخ دپاره کار کوي؟ لاسونه ډېر جګ شوي. این طرف یک دو سوال عزیزه، تاسو چا چې خبرې کړې شما در قطار د اپوزیسیون کلمه واقعا چې ناشنا ده په افغانستان کې، خو زه د یو ټکي د ډېر تشویش اخیستی یم چې دا اپوزیسیون په ډېر لږ وخت کې د ملت زړه لاس ته راوړي، خو بیا په ډېر لږ وخت کې د منځه هم ځي. د دې علت سره یعنی زر جوړیږي ډلې او زر له منځه ځي. بله. شما در قطار چهارم جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب ما له زابل څخه پوښتنه مې له شیرزاد صاحب څخه دغه ده چې ده وویل چې موږ قانون په لاس نیولی او په قانون کې اصلاحات راولو، اپوزیسیون البته. نو هغه وخت چې انتخابات وسول بیا د حکومت د بل چا په لاس باندې رالی، د ولس هغه کوم هیلې او ارزوګانې چې وي هغه ونه کتل شوې. په هغه وخت کې اپوزیسیون ونه او که اپوزیسیون په هغه وخت کې ویده و یا هم دغه اساسي قانون د افغانستان په هغه وخت کې نه وی جوړ شوی ده. دا پوښتنه مې یعنی هغه وخت چې د توافق کېده ولې دوی ولې دی هغه وخت کې څه اقدام ونه کاوه چې شما در کنار اینجا در پوزیشن. قدیر غفوری هستم از ولایت غور. من میخوام این مطرح بکنم که اپوزیسیون سه نوع است، یکی اصلاحی است، یکی قدرت طلبی است و یکی انقلابی است. و حالا سوال می است که چرا تمام اپوزیسیون هایی که در افغانستان به نوعی شکل میگیره کلش قدرت طلب است؟ و سوال دارم از خانم ثاقب که در اول گفت بعضی مؤلفه‌ای هست که جلوی تشکیل اپوزیسیون مشروع به یک اپوزیسیونی که برای اصلاح افغانستان باشه گرفته. حالا این مؤلفه‌ها چی است و این رو باید روشن بسازید. خانم ثاقب از همین سوال شروع کنین، بفرمایید. مشکلی را که اپوزیسیون هایی که در افغانستان هست یه است که اینا یک استراتژی مشخص ندارن. هر اپوزیسیون دارای چند مؤلفه است. یکی بحث یک جمع متشکل هدفمند سیاسی است. یعنی یکی از مؤلفه‌هاش سیاسی بودنش است. یکی بحث دیگه قدرت طلبی یکی از مؤلفه‌های هست که یک اپوزیسیون باید داشته باشه، حالا یا در کنار نظام یا در براندازی نظام. من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که اپوزیسیون قانونی داریم و غیر قانونی هم داریم. یکی بحث دیگه از در مورد اپوزیسیون مجموعه از نیروهاست. یعنی ما هر صدای مخالف رو نمیتونیم بگیم این اپوزیسیون است. به عنوان مثال صدایی که مخالف هست و یا مشکلات دولت را بررسی میکنه جامعه مدنی است، اما جامعه مدنی اپوزیسیون شده نمیتونه. یعنی یک بازشناسی بکنیم برای تعریف اپوزیسیون. خیلی از انجمن‌ها هستن، مثلا انجمن‌های کارگری، بحث‌های دیگه که مخالف دولت هستن، اما اینا اپوزیسیون نیستن. بحث دیگه که متاسفانه کتله‌های بسیار مختلف ایجاد شده در افغانستان، مثل شورای حراست و ثبات، سابق جبهه متحده ملی بود و بحث‌های دیگه، اینها گفتگوهای سازنده بین هم دیگه نداشتن. یعنی حتی من فکر میکنم خیلی خیلی به ندرت اگر شده باشه که در گرفتن قدرت سیاسی اینا با هم دیگه نشسته باشن. در بحث تبادل نظر اینا نیامدن، ننشستن و صحبت اصلا نکردن. به همین دلیل است که احزاب در یک محدوده خاص رهبری باقی مانده و بسیار کم اگر به صورت اندیشوی اینا در بین مردم نفوذ کرده باشه. بحث‌های قومیت به یک گوشه میگذاریم، بحث‌های ملیت به یک گوشه میگذاریم، بحث‌های زبان را به یک گوشه میگذاریم. بسیار 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 احزاب کمی بوده که اینا در درون مردم نفوذ کرده باشه. تشکر. دکتر برنجبر،
د ژمن صاحب پوښتنې باندې لږ نور هم زیر شو او دې باندې پام وکړو په سریزه کې ما وویل چې یو سیاسي بولی که قومي که مذهبي هر څه چې بولی خو دننه په نظام کې ځینې ډلې دي چې فعالیت کوي قانوني هم دي ځینې ډلې دي غیر قانوني وسلوال فعالیت کوي څنګه کېدلی شي دغه وسلوالې ډلې البته یو د سولې بهیر دی یو که مثلا احیانا ځینې لږ چې له اسلامي حزب سره خبرې روانې دي دوی راځي دغه ذهنیت ته په پام سره چې کلونه جنګېدلي چې اوس هم په ټولنه کې موږ آثار ګورو څنګه کېدای شي چې دغه پوځي ذهنیت سیاسي ته راوړي او که فکر کوئ نه دغه ډلې باید ټولې له منځه لاړې شي نوي تشکیلات رامنځته زه په دې اند یم چې دغه ډلې ټپلې چې اوس تلاش کوي چې د پوښتنې لاندې ونیسي دا د موږ حاکمیت دغه ډلې ټپلې دي چې دوی په قدرت کې په حاکمیت کې لوی نقش درلوده او حتی حاکمې ډلې وې اوس دا موږ په یو اصطلاح سیاسي لرو ریوانشیزم ورته وایي دوی غواړي بیرته هغه قدرت ترلاسه کړي بله خبر نه ده دلته د ولس ګټې د خلکو ګټې ملي ګټې دلته بیخي مطرح نه دي ډېر عفو غواړم د دې لپاره مطرح نه دي چې سیاسي لار لکه چې بعضې ځوانانو دا خبر وکړه تا خبر هم سوله یعنی موضوع مطرح هم شد ببینین اگر هدفمند میره یک گروه یا یک حزب به طرف گرفتن قدرت به حیث اپوزیسیون او هیچ وقت به مفهوم علمی شریک دولت نمی باشه یکی از مشخصات اپوزیسیونی است که اینا در تشکل دولت سهیم نیستن مگر امی گروه های کامل امیال میگن انتقاد میکنن وزیر بمبارد میگیرن حاکمیت همه از اینا والی دارن وزیر دارن یعنی هم ولسوال دارن بله حاکمیت فقط شخص جنابشان نیست شخص جنابشان در حاکمیت نیست اینا میگن نه حتی میگن مجاهدین در چه نیستن در قدرت نیستن تمام حاکمیت ما از مجاهدین ساخته شده هر یک زیر جدا جدا شما حساب کنین چرا میگن نیست خود جنابش نیست یعنی و مردم افکار آمره فوق العاده مکدر می سازه و این آب با آسیاب دشمن ریختن است در مجموع حاکمیت ضعیف می سازه تشکر جریر صاحب خیر تاسو ته بل وبا درکم پوښتنه دا وه یعنی مسله دا ده چې د اسلامي حزب غوندې ډلې چې تر اوسه په وسلوال مقاومت کې له حکومت سره وي که احیانا سوله وشي فکر کوئ د دوی تشکیلات به څنګه کېدای شي په یو سوله ییز اپوزیسیون یې که حکومت سره ورګډېږي څنګه د دغه جنګي حالت نه سوله ییز او سیاسي حالت ته راوښتلی شي کومې لارې شته کومه تګلاره شته تاسې د دغه ګوند د یو پخواني مشر په توګه او د جمهور رئیس د مشاور په توګه فکر کوئ څه لارې شته چې دا کار وشي ما نظرم ایست که باید ما صلح از یک جای شروع کنیم این کشور به صلح نیاز داره صلح تنها ضرورت ملی ماست و امتیازش هم به مردم افغانستان میرسه بعد از مردم شاید دولت زینف باشه که دولت پایه هاش قوی میشه بله مذاکراتی با حزب اسلامی شروع شده این مذاکرات خوب پیش رفته رهبری حزب اسلامی موقعیت خوبی را برای آغاز این مذاکرات انتخاب کرده امیدوار هستیم به نتیجه برسه چند نکته مختصر مانده که شاید در یکی دو روز یا چند روز آینده بحثا به نتیجه برسه حضور حزب اسلامی به عنوان یکی از مخالفین سابقه دار نهضت یکی از مخالفین سابقه دار حاکمیت طبعا در رابطه با تأمین صلح نقش خواهد داشت همونطوری که عرض کردیم بالاخره قطار صلح از یک جای باید حرکت کنه و امیدوار هستیم که حرکت کنه ما ضرورت داریم درست است بعضی از گروه های تندرو و دهشت افغان واقعا کارهایی میکنن که ملت ما با شدت متاثر شده اما برادران یادتان باشه که ما در انتها به صلح نیاز داریم این صلح باید بیاید و انشالله یک روز ما شاهد یک صلح پایدار در افغانستان خواهیم بود تشکر شیرزاد صاحب هغه ډلې لکه اسلامي حزب
که حاکمیت کې راګرځي فکر کوي څومره آسان دی چې هغوی له جنګي حالت نه سیاسي او مدني مبارزو ته راوګرځي. طبیعي خبره ده جمهور صاحب چې کومه ډله چې جنګ کوي که نه د جنګ په وخت کې بیل تشکیلات لري بیل وسایل او کله چې دا مني چې نور جنګ نه کوم او سیاسي حال ته راګډېږي د سیاسي حال بیا خپل طرحه لري خپل پروګرام لري. دا کار آسان وي که نه پوښتنه دا ده. طبیعي خبره ده چې یو داسې ډېره ساده هم آسان هم نه ده خو ممکنه ده که اراده موجوده وي چې د سولې لپاره اراده موجوده وي د سیاسي حل لپاره اراده موجوده وي ممکنه ده چې د جنګ نه خو بیا د سیاسي حل مګر دا خطر به نه وي معمولا کله چې وسلوالې ډلې راغلي دي او نظامونو سره ګډې شوي دي په ډېرو هیوادونو کې دا حالت رامنځته شوی دی. کوم شی که نه یې خوښ شوی بیرته وسلوال مخالفت را جوړ شوی دی دننه په نظام کې دغسې خطرونو ته یوازې حزب اسلامي نه کېدای شي چې سبا طالبان نشي یا نور خو زموږ امیدواري خو دا ده چې اول دغه جنګ ختم شي د جنګ په ځای د سیاسي حل پروسه مخکې لاړه شي. دا به د افغانستان په ګټه لکه څنګه چې د دوستانو ویلې د ملت په ګټه ده د حکومت په ګټه ده د ټولو په ګټه ده. جنګ د افغانستان په ګټه نه دی جنګ د افغانستان د حکومتانو په ګټه دی. اول باید موږ په دې ټینګار وکړو چې جنګ نه سوله سیاسي حل نظامي حل نه سیاسي حل. په سیاسي حال کې څه د راکړه او څه ورکړه خبره ده څه به ورکوي څه به د لاسه ورکوي څه به حکومت ته غواړي او څه به حکومت ته ورکوي. او په دغسې یو راکړه ورکړه کې که د حزب اسلامي یا طالبانو سره وشي دغسې نورې ډلې لکه ستاسې جبهه او یا مثلا د حراست او ثبات شورا دوی ته که څه ونه رسېږي د دوی دریځ به څه آیا دوی به مخالفت شدید نه موږ به مخالفت ګوره یو داسې دی چې که د افغانستان د خلکو په حقوقو معامله وشي که د افغانستان په استقلال او ملي حاکمیت معامله وشي دا که د ایران سره که دا د پاکستان سره موږ به شدید مخالفت کوو. که د افغانستان د خلکو په بشري حقوقو د نر وي که د ښځې په حقوقو معامله وشي موږ به شدید مخالفت کوو. او که نور د وزارت او د چوکۍ راکړه ورکړه په هغې کې موږ کار نه لرو. تشکر. دستای زیاد بالا شده بود یکی دو از اشتراک کننده ها سوال کنند بعد از اون میمونید. شما خانم با چادر خب شما بعدا برتان نوبت میتیم. فاطمه احسانی هستم از ولایت غور و چه قسمی که شما گفتین احزاب سیاسی در افغانستان بسیار زیاد است و حزبی که فعلا در مقابل دولت قرار گرفته حزب اسلامی هست و همچنان احزاب و امروز چیزی را که ما در افغانستان مشاهده میکنیم مردم عام میبینه و جنگ و جدال و یا روند صلح که در افغانستان هر روز بیشتر به هم میخوره و دلیل اصلی از اکثر مردم احزاب سیاسی را میگه. امروز ما چندین احزاب سیاسی داریم که اینها در تقابل همدیگر قرار داره ولی زمان اینا تا زمان در علیه دولت قرار دارن که به اونا قدرت داده نمیشه ولی زمان از هر حزب اگر یک نفر به حیث وزیر تعیین کنه دیگه او حزب سر و صدایش هم پایین میشه گفته هایش هم و امروز ما گفته نمیتونیم که احزاب سیاسی صدای مردم هست در افغانستان احزاب سیاسی صدای مردم نیست و همچنان قسمی که آقای جریر گفتن حکومت وحدت ملی مشروعیت داره از نظر مردم هیچ مشروعیت نداره برای مردم. یعنی شما نه اپوزیسیون مشروع میدانید نه حاکمیت. اپوزیسیونی که امروز در افغانستان است احزاب سیاسی که امروز در افغانستان است باعث کشمکش هایی که در داخل افغانستان شده امروز احزاب شده. مسئله قومی را احزاب دامن میزنه مسئله زبان است اگر مذهب است کلش توسط احزاب دامن زده میشه. نام خدا رحیم افضلی هستم از ولایت بامیان. حکومت وحدت ملی هیچ وقت مشروعیت قانونی نداره به خاطر از اینکه در کدام قوانین نافذه کشور ما آمده در صورتی که این گپ مثلا نشد ما میتونیم یک حکومت ما چیزی را مشروعیت قانونی میتیم که در قانون نافذه کشور ما این یک صراحت داشته باشه. یک نداره مشروعیت نداره. تشکر. خانم قطار دوم. یاسمین مومند هستم از ولایت بادغیس. من میخواستم از اینا بپرسم که چی ضمانتی است که احزاب مثلا از قانون در آینده پیروی کنند چون تا حال که احزابی که ما داشتیم از قانون همیشه قانون شکنی کرده حتی باعث بدبختی مردم افغانستان باعث مرگ میر مردم افغانستان باعث زبان و نژاد تمام مثلا امی احزاب بوده. آیا کدام ضمانتی است که بعد از اینا اصلاح شود؟ تشکر. لیلا حسینی از ولایت دایکندی در قطار دست چپ ما اینجا هستند. سوال مایی است که اپوزیسیونی که در افغانستان تشکیل شده از قماندانان دیروز است اما شکل نظامی را به خود گرفته چگونه می توانیم که یک اپوزیسیونی سیاسی داشته باشیم؟ بله تشکر. خانم ثاقب به نحو دمی سوالی که مطرح شد برخی پاسخها وجود داره اگر ما اشتباه میکنیم شما میتونید اصلاح کنین. سوالاتی بود که در افغانستان اپوزیسیون سالم مقتدر شکل نگرفت. شاید یکی از علتاش این باشه که در هر جا قماندانی که اسلحه داشت سیاست هم کرد رسانه هم ساخت و در نتیجه مردم یا اعتماد نکردن یا بعداً وقتی که عملکردشان دیدن اعتمادشان پس گرفتن. فکر میکنین چطور میشه که جلو
افراد با نفوذ که از نفوذ تفنگ خود برای ساختن جبهات و احزاب و گروه ها استفاده کنند جلوی از گرفته شود، واقعا یک نهضت سیاسی در کشور شکل بگیره. بحث سواد بحث بسیار مهم است. بحث تجزیه تحلیل بحث بسیار مهم است که متاسفانه در افغانستان چون سطح سواد مردم پایین است، بسیار بسیار با آسانی در این تشکل‌ها مردم جای به جای میشن، ولو به خاطر بحث اقتصادی باشه یا تعلقات قومی باشه یا تعلقات نژادی باشه یا زبانی باشه. اول باید مشکل را پیدا کرد که چرا ما نتانستیم یک اپوزیسیون قوی، نظاممند و ساختارمند داشته باشیم. به دلیل از اینکه تشکل‌هایی که ایجاد شده به بحث عامیانه قماندان ها تشکیل دادن یا هر کسی دیگه که تشکیل داده، نتانسته یک ساختار سیاسی نظاممند، قانونمند و ملی را تشکیل بده. دکتر صاحب، تاسو د حقوقو د ډاکټر او متخصص په توګه ووایاست څه کېدلی شي چې په قانون کې داسې طرحې جوړې شي چې افراد زورواکي د ټوپک په زور د خپلو پیسو په زور باندې ډلې جوړې نه کړي او واقعا سیاسي ډلې د شعور له مخې را جوړې شي. یعنې قانون دا کار کولی شي که نه؟ ګوري اصلا ډېره ښه پوښتنه ده. د موږ خور یم همدا موضوع ته ګوته ونیوله چې دلته د اپوزیسیونو دا له دې ټوپکمانو جوړ شوی دی. ګوري اصلا دا حزب په خپل مفهوم کې یو دیموکراتیک رکن دی، یو جامعه ده، یو د مهمو ارکانو د یو دیموکراتیک نظام دی. مګر خپله دغه اوس دغه اپوزیسیون ډلې چې دا ټوپکمار دي، دوی له دیموکراسۍ سره دښمني لري. دوی دیموکراسي نه مني، اصلا دوی دیموکراسي ته کفر وایي. حتی له هغه لپاره دی چې زه دغه رقم ډلې هغه اپوزیسیون نشي کېدلی او نه دي. دوی فقط شخصي ګټې لټوي. مګر ځینې همدغه ډلې حکومت سره دي، یعنې ټوپک ورسره دی، ډله لري د حکومت. هماغه دی چې د حکومت کې شریک دي. ما وړاندې په دې باندې رڼا واچوله چې شریک حکومت سره یې هغه اپوزیسیون ده، اپوزیسیون نه ده. نو قانون څه کولی شي؟ پوښتنه اصلي پوښتنې ته راځم. قانون شته، موږ قانون لرو، دا قانون نه تطبیقیږي. خپل حضور د ټوپکمار غیر قانوني ده. یو څوک چې سلا لري نه وبخښئ، د قانون د یو حزب د جوړولو لپاره مثلا داسې معیار ټاکل کېدلی شي که تا مثلا وسله وسم ساتلي وي، حزب نشي جوړولی. دغه شی خو نشته واضح. زموږ په اساسي قانون کې ده، حتی په خپل قانون د احزابو کې ده. په قانون د احزابو کې ده چې هیڅ ډله چې هغه ملیشاو سره له ټوپک سره ارتباط لري، هغه ظاهرا وایي چې نه لرم، په سند کې وایي اما عملا یې ټول ګوري چې لري. خو دا هماغه خبر ده. تاسو مهرباني وکړئ چې قانون کې دی راسي، قانون کې ستا نه تطبیقیږي. یعنې موږ دولت خپله له دغه ټوپکمارو جوړ دی. ډېر عفوه غواړم، دوی خپله خو نه کوي دا کار. دغه 14 کالو کې 15 کالو کې ټوپک ټول نه سول. ولې اپوزیسیون منځ سره رانغی؟ بیرته همغه پوښتنې ته راځم. له همدې لپاره منځ سره رانغی چې شرایط هم جلیل صاحب هم ویلي او بل چا هم ویلي شرایط بستر ورته جوړ نه و. بستر ولې جوړ نه سو؟ د دې لپاره جوړ نه سو چې پروسه د ډایاک ناکامه وه، DDR ناکامه وه، سلا پاتې سوله. 2300 ملیشې په مال، ځان او ناموس د خلکو په ټولو کلو کې مسلط دي. څنګه کېدلی شي چې ملي ډیموکرات قوتونه چې هغه توان د دې لري چې ملي اپوزیسیون جوړ کړي، هغه اصلا موجودیت ولري، حضور ولري. قانون نه تطبیقي. ډېره مننه. زرغونه له پکتیا ولایت نه 5م کتار کې له دوی نه پوښتنه اورو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ګورو جمهور رئیس صاحب او د اجرایه رئیس چې فعلي نظام تشکیل کړی دی، یو هم د ولس رایې ته درناوی ونه کړو او دوی وایي چې پراخ تقلب صورت نیولی دی او د ولس رایه د سوال لاندې راوستله. زما پوښتنه دا ده چې د راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې کې د خلکو رایه به بیا ورته د تقلب نه ورکړی شي او که ارزښت به ولري او د راتلونکي نظام برخلیک به څنګه وي؟ ډېره مننه. شیرزاد صاحب، تاسو که لطف وکړئ دغه سوال ته ښه مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. مهرباني بخښنه غواړم. د ما سوال د دوه برخې لري چې تا سره د دولت مشاور صاحب هم ده او سیاسي ګوندونو مشران هم در سره ناست. زه د دوی نه سوال کوم چې پاکستان د اخوا نه ستا د خاورې په اشغال کې روان ده، تعرضونه کوي. زه د سرحد سړی یم. په دې باره کې ولې دولت او سیاسي ګوندونه د خپل مسله خو به حل شي، دوی څه کړي ده؟ یعنې بهرنی خطر هم هېواد ته موجوده. یوازې بله
موږ د خپل خاورې د دفاع په خاطر او د اسلام په خاطر 2 میلیون شهید د روسانو سره ورکړي. شیرزاد صاحب پوښتنه دا ده چې دغه تجربې ته په پام سره چې د تیرو انتخاباتو کې وشوه د اپوزیسیون موضوع موږ ځکه وڅېړله چې که چیرې قانوني اپوزیسیون موجودي لکه په نوره نړۍ کې انتخاباتو ته ودرېږي 2 ګوندونه 4 ګوندونه هر څوک چې چا ماتې وخوړله هغه ګټونکي ته مبارکي وایي. دغسې فکر کوئ دغه تیرې تجربې ته په پام سره آیا دا خطر شته چې مثلا ستاسې جبهه دغه نورې مخالفې ډلې په راتلونکي کې که انتخابات کیږي بیا څو ډلې او ګوندونه او افراد سره ودرېږي مات سړی یا ماته ډله خپله ماته ونه مني د دې نظام راتلونکي څنګه ویني که دغسې یو شی فکر کوئ که دا خطر موجود وي څنګه اصلاح کېدلی شي؟ دا اصلي دا خور مې چې کوم سوال وکړ دا ډېر اساسي سوال دی. دغه انتخابات دغه هیواد او نظام ثبات خواته بیویا شي او خدای ناخواسته دغه هیواد د جګړې خواته بیویا شي کورنۍ جګړې خواته بیویا شي. د ټول نه اولینه خبره دا ده چې د انتخاباتو په کمیسیون د انتخاباتو په لایحو کې اساسي تغییر او بدلون راشي. دغه تغییر باید څنګه هر سړی وایي اساسي مګر هېڅوک نه پوهېږي څنګه؟ ګوره دغه اول خو دغه تر اوسه پورې تر دغه تانیټې پورې هلته د انتخاباتو مستقل کمیسیون په نامه به رئیس بیا ناستو خو د هر نه به دیکتې کېدو. یو ایمانداره سړی داسې نه و چې ورته وایي چې ورته نور کار نه لري غلی کښېنه په خپل ځای دی ته د جمهور خو زما په کارو کې د جمهور نه یې. زه پوهېږم خلکو ټاکلی یم او زه به دغه خلکو دپاره درست اساسي انتخابات کوم. یو تر څو چې کمیسیون جوړ شوی نه وي نه کېږي او درست پاک انتخابات ونه شي. طبیعي خبره ده د پاک موضوع نسبي ده څوک به دا ثابتوي چې دا کمیسیون باید داسې خلک وي با اراده خلک وي دا باید د هر د خوا نه دیکتې نه شي باید د هر له خوا نه ونه ټاکل شي د مدني ټولنو د سیاسي ګوندونو سره په تفاهم داسې خلک راشي چې رښتیا هم هغه ایمانداره خلک وي او د خپل استقلالیت وساتیا شي. دا اساسي خبره ده او انتخابات وشي باید نتیجه ټول ومني. بیا که څوک نه مني هغه غلطه خبره ده. پاتې دا ورور خبره وکړله چې دا پاکستان دا دوی کې واورېدل چې پېښور پاکستان پیشرفت کړی دی. فورا مې دفتر ته مکتوب تلیفون وکړي چې فورا اعلامیه نشر کړي فیسبوک کې. یعنې تاسو د خپل ګوند غبرګون وښودل او په حکومت مې غږ کړی دی چې هرې قربانۍ ته حاضر یو او ګوند ته مې ویلي اماده شئ جهاد ته د خپل وطن په دفاع کې او حکومت مې غږ کړی که دفاع نشي کولی په ملت غږ وکړي موږ ستاسو شاته ولاړ یو نور د دې وظیفه ده چې موږ نه څه استفاده کول غواړي. مننه. جری صاحب راتلونکي د نظام څنګه ویني چگونه با توجه به تجربه تلخ انتخابات گذشته و اینکه اپوزیسیون قوی هنوز هم شکل نگرفته و نرم‌های دموکراسی که در دیگر کشورها وجود داره که باید بازنده بپذیره و برنده مشخص شود و مشروعیت داشته باشه چگونه این حالت میتونه به وجود بیاید و خطری هست که اگر حالت تکرار شود کشور دوباره دچار بحران شود؟ واقعیتی است که کشور ما فعلا در عمق بحران وجود داره. ما در سراسر کشور جنگ داریم، ناامنی داریم، یک سلسله مشکلات و نواقصی هم که شما میبینین ناشی از این مسئله است که فعلا در کشور جنگ وجود داره. هیچ چیزی سر جای اصلیش نیست. حالا میایم سر بحثی که شما فرمودین. ببینین این درست است که در یک نظام دموکرات یک نظامی که مبنای دموکراسی داشته باشه انتخابات زمان سالم می باشه که کاندید دوم نتیجه انتخابات بپذیره. در انتخابات گذشته ما کاندید دوم به نتیجه انتخابات اعتراض داشت ولی کاندید دوم بود، کاندید اول هم همچنان. این دغدغه وجود داره که در انتخابات بعدی هم ما عین مشکل داشته باشیم. با شیرزاد صاحب موافق هستم کمیسیون انتخابات اصلاح شود ولی اصلا باید ما اصلاح شویم. احزابی که در انتخابات شرکت میکنن باید این روحیه قانونی را داشته باشن که نتیجه انتخابات بپذیرن. کسانی که اعتماد میکنن اونا را عضو کمیسیون انتخابات تعیین میکنن، رئیس کمیسیون انتخابات تعیین میکنن، باز که فیصله هایشان را بپذیرن. ما باید داشتیم که در اول انتخابات هیچ کسی نسبت به کمیسیون انتخابات ملاحظه جدی نداشت. زمانی که یک ذره تا حدودی مسائل انتخابات جدیتر شد دیگه همه گفتن اینا خائن هستند. در این شکی نیست شاید مشکلاتی داشته باشند ولی من پیشنهادم است که باید شرایطی با وجود بیاید که ما مردم افغانستان احزاب با جناحایی که در سیاست زیدخل هستند نتیجه انتخابات بپذیریم. ما قانونمند شویم. ما باید بپذیریم که بزرگترین دستاوردی که فعلا به ما خدا لطف کرده
همین پروسه انتخابات است. پروسه انتخابات است که جنگ برای دائم در افغانستان ختم میکنه. انتقال قدرت از طریق قانونی و مشروع میسر میسازه. ما باید تلاش بکنیم، هم دولت هم احزابی که در افغانستان خود مهم میدانند، ما باید تلاش بکنیم پروسه انتخابات با سالمیت تمام انجام شود در آینده. خانم ثاقب، پیشبینی شما چیزی یک نظریات وجود داشت که اگر یکی از این دو کاندید و طرفدارایش میرفتن به اپوزیسیون شاید نظام سالمتر میشد و اونا یک مبارزه انجام میدادن، یک طرف به قدرت میرسید، طرف دیگه مبارزه سیاسی انجام میداد و برای انتخابات بعدی یک زمینه خوبی مساعد میشه که چنین نشد. پیش بینی میکنن که در انتخابات بعدی هم این مشکلات بنا به ضعف نظام سیاسی دوباره تکرار شود؟ البته بحث انتخابات یکی از مؤلفه‌های یک حکومت دموکراتیک هست. در انتخابات سال گذشته که معذرت میخوایم که بحث میکنم، اما شرم‌آورترین انتخاباتی بود که ما داشتیم در جهان. انتخابات در اکثر کشورهای دنیا حداقل یک روز، 2 روز یا یک هفته طول میکشه، اما انتخابات افغانستان 1 سال، چیز کم 1 سال طول کشید. این 1 سال مملکت افغانستان به سرنوشت باقی ماند. از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه اجتماعی، از همه چیز ما ضربه دیدیم و مردم افغانستان بیشترین ضربه را تحمل کردند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرحهای بسیار خوبی را برای حکومت وحدت ملی پیشکش کرد که بعضی از اونها هنوز هم در حالت تعلیق است. اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به پیشنهاداتی که برای حکومت داده توجه نشه، من فکر میکنم کشور افغانستان به بحران بسیار قوی‌تری فرو خواهد رفت و بحث انتخابات پارلمان است. 1 سال دیگه شما دیدین که کار پارلمان، من نمیدانم حقوقدان نیستم، بنابر کدام قانون تمدید شد به کار از اونها. سوال من بود که چگونه این روحیه را ایجاد کرد هم در افراد و هم در گروه ها که وقتی میبازند بپذیرند؟ زمانی که در قانون و همچنان در قانون انتخابات و همچنان در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تجدید نظر شود و اصلاحات بیای، یقینا کسانی که در انتخابات شرکت میکنن اون نتیجه را خواهد. تشکر دکتر برنجبر. ستاسو اټکل د راتلونکي لپاره فکر کوئ دغه تجربه یعنی کمی لارې باید وسنجیږي چې هغه تجربه بیا تکرار نشي؟ ببینید بسیار سوال دلچسب است و جوابش هم به حد مختصر است. یک کار اگر ما نکردیم در هیچ عرصه ما موفق نخواهد بودیم و ما ناکام خواهد بودیم و او همین موضوعی که مادر تمام مشکلات ما عدم حاکمیت قانون است و دلیل عدم حاکمیت قانون حاکمیت صلاح است در افغانستان. من سر حزب اسلامی صدا میکنم که آل مصروف مذاکره هستین. یکی از شرایطی که شما مطرح میکنین اگر جمع‌آوری صلاح نباشه، شما هیچ دردی مردم افغانستان دوا نمیکنین به صورت قطعی. مثلا همون گروه های طالبی که میخواین بیان مذاکره کنند صدا میکنم. تا زمانی که حکومت افغانستان متقاعد نشه که صلاح را جمع کنه، از امی گروه های غیر قانونی منظورم است. اونو گروه های که هم در دولت هستند و هم ای سر مردم ظلم میکنند. ما پوښتنه ده که فکر کړه نه وسله جمع نشوه، سوله و نشوه، همدغه نظام همدغه بیا بلو نورو ټاکنو ته لاړ. من امی موضوع عرض میکنم، صلاح جمع نشه امی مشکل باقی است 100%. چرا اینا اعتراض کردن؟ من سوال میکنم از مردم افغانستان، برای اینکه صلاح داشتن، گفتن ما زیر و زبر میکنیم اگر شما قبول نکردین شرایط ما را. گفتن یا نگفتن؟ با کدام زور گفتن؟ به زور این ملیشه‌هایشان که در کل کشور است. ما چرا میگم که مادر در سوسیولوژی در جامعه شناسی اگر شما علت العلل پیدا نکردین، در چسبیدین در موضوعات دوم و سوم و چهارم، هیچ وقت به هدف نمیرسین. شما علت اساسی را اگر شناختین، صلاح را اگر جمع کردین، اینجا هم اپوزیسیون ملی ایجاد شده میتونه، هم احزاب سراسری ملی به وجود میاد، شرایط اونمو بستر است و هم قانون حاکم میشه. قانون که حاکم شد هیچ کس نمیتونه که بگه من نتایج انتخابات قبول نمیکنم. ډیره مننه. د بی بی سی او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ګډه خپرونه آزاده جرګه همدومره وه. له ګرانو میلمنو، له تاسو حاضرینو، دغه راز د رادیو لاوریدونکو او د تلویزیون لیدونکو نه په کوروداني در سره مخه کوو. تنها با این یادآوری که موضوعی که در این جرگه در اینجا مطرح شد یک شنبه آینده
از رادیوی BBC هنوزم ادامه پیدا میکنه. اگر سوالات نزد شما و نزد بیننده ها و شنونده ها باقی مانده باشه با برنامه شامگاهی BBC صدا شما زنگ بزنین، زمون همکاران سره خپل نظرونه مطرح کړي. زه به د آزاد جرګې په استازیتوب له تاسو ټولو نه مخه ښه وکړم. د خدای په امان، خداحافظ.